السلام علیکم قدمندو شکر الحمدلله زمونږ یو ځل بیا توضیح ده توضیح مو زمونږ چیرته دی مقام خان قریه یعنې نن شنبه د 28مه قدمندو یو به وضاحت درکړم چې دغه ګودام تاسې ګوري دغه مال د حاجي عبدالرحمن هډوال صاحب لخوا دغه خریداري شوی ده انشاءالله زمونږ تارګیټ دی چې 8000 کورنیو سره به انشاءالله مرسته ترسره کیږي. السلام علیکم څنګه جوړې تکرې خیریت دی؟ هر کال د حاجي صاحب عبدالرحمن هډوال د خوا نه زمونږ په کلي کې مقام خان کلي کې په سلګونو مستحق کسانو سره مرسته کیږي او دغه مستحقین نن موږ راغوښتي دي د لیست د مخې نه هر کس به موجود وي او هغې ته د خپل کوم استحقاقیه چې په رهبري شورا کې فیصله شوې هغه په سپارو. زه د حاجي عبدالرحمن هډوال نه د ټول بارکزو په نمایندګي مننه کوم. کوري ودان دغه مرسته هر کال کړې او سږ کال چې 20م د دلوي دی د 1403 کال دغه هم زموږ په اختیار کې راکړه. شکر الحمدلله توضیح مو برابر کړه. السلام علیکم ورو ښې جوړې تکړې ورو دواړه خپلې لاس ور او دواړه لاس دا څنګه دا مینو نه ګټ ورته هر کال یو درکول کیږي او هر کال درکول کیږي قدمندو هر کال دغه مرسته ورکول کیږي. السلام علیکم کاکا خی جوړې تکړې خیریت دی مرسته هر کال درکول کیږي. او الرحمن الرحیم د مقام خان د کلي په نمایندګۍ ټولو محترم راغلي ښاغلو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. محترمو دغه کوم دغه چې تاسې ګورئ مواد چې د حاجي صاحب عبدالرحمن ته یعنې په هر د روژې په 15 یا په 14 یا په 19 باندې ښه په اخلاص سره ورکوي او یقین په خدای وکړو چې دا کوم کسان راغلي چې دا هغه کسان دي چې د دې به د چا په کور کې یا یو چاره کړي یا بني یا به بیګا تاخلي یا به سبا تاخلي پوه شو کنه خو امکانات یې ورسره نشته دی. موږ ته نه ډېره مننه کوو الله دې اجر عظیم ورته ورکړي. نګاه باندې چې شوي دي زمونږ د مقام خان د کلي سره د غریبو غرباو سره د ګوډو او د مایبو او د معلولو معذور سره کومکونه کړي دي. زه ته نه د هغې نه ډېره مننه کوم الله تعالی دې ورته اجر عظیم ورکړي. ځوانه ښې جوړې مننه خوشحاله تکړې مرسته خو درته ورسېدله انشاءالله خوشحاله یم. او زه یو دوه خبرې کوم. دغه مقام خان چې دی دا د بیسود ولسوالۍ او منځنی کلی دی چې دې کې څلېرویشت ولسوالۍ خلک پراته دي او حاجي صاحب څلېرویشت ولسوالۍ خلکو سره کومک وکړلو. ډېره مننه ترې کوو. کورې ودان نورو تجارانو مې دا غږ دی چې همدغه وخت د مرستې دی د کومکونو دی خلکو سره مرستې وکړي کومکونه وکړي. ډېره مننه. دا هر کال کېږي دا هر کال کېږي مسجدونو سره هم کوي. حاجي عبدالرحمن ډېر یو نیک سړی دی ښه سړی دی او مقام خان سره د اخندزاده صاحب یو ګاونډیتوب هم لري او زما هیله همدا ده چې نور هم دا پروسه وغځوي. ډېره مننه ژوندی لاسونه چیک کوئ ټول د زړه نه دعاګانې وکړئ.